دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډیره دردناکه ده. د سار منزل راغی اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ، یو غلام و. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ی عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کړي، د به زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي؟ وی 4 درهمه یا 4 دیناره، خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې؟ هغه ته خپل کار وښو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده، 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځې کې ستا نه هغه غواړي، ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي، دا خو ډېره نه ده. صرف دا خبره ورته وکړه. خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم، زه به معیره ته ووم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده. خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده، لاړ تي. دا مجوسي غلام و، د په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم. دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله عنه، ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست، خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو، په دواړه طرفه، او هغه خنجر به روزانه په اور کې ګرماو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو. دا انګړ چې دا لور ګرم کړي که نه، نو بیا ولې په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي. نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرماو، د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو. دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي، خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه. خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه پسې. د سهار ټایم و 27 ذی الحجه وه، 28مه ذی الحجه وه، د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ. 28مه ذی الحجه وه. عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو. چې مخکې شو دا مجوسي غلام و، د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر وو. چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی و، د مانځه نه غلی را مخکې شو، را شاته شو. بل صحابي خپلې مسلې ته مخې کړو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه. خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته، او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مسلې نه راشاته شو، بل صحابي مخې ته کړو مسلې ته خپلې ته، نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والې. صحابه په غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر والو، 14 صحابه نور هم شهیدان کړو. بل یو وخیار صحابي و، هغه سره غټ کوټ، هغه په زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی غټ کوټ هغه په زر ورتاو کو، راپاړې پکې کو. خو ده کوشش وکړو د غلام چې ځان په خنجر ووي، نو صحابو ورته زر لاسونه ونیول، ځان یې وجې بیا هغه ورته لاسونه ونیول، ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې. گرفتار کو تیاره و سهار ټایم و، شاته صفونه ډېر لرې پورې تلي و، صحابه دومره پوه نه شو، شاتني صفونه والا پوه نه شو. ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره صرف پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فقیرت که، وروسته د بل صحابي اواز شروع شو. دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو، خو نور پوه نه شو، ځکه صحابه و داسې مانځه ټایم و دومره ورانې هغوی نه جوړه، د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه. دا غلام گرفتار کو، جیل ته ورتاو کو. عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته وړو. چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنہ بیهوشي راله، بیهوشه شو. صحابه وله پی ورکړه په خوله کې، چې ورته پی ور واچول، معده یې سوری شوې وه، په خېټه کې بار ته روبیدل، پی بار ته روبیدل. عمر رضی الله تعالی عنہ فروت ته طبیب یې راوسته، ورله ډاکټر یې ورله راوست. د عمر رضی الله تعالی عنہ لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه. چې سترګې وغړېدې که زمونږ په شان سړی ونیو چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه، نه نه دا چغې وروړې نه وي. ړومبې تپوس د عمر رضی الله تعالی عنه دا وي د مونځ څه وشو، د مانځه څه وشو، زه خو په مانځه ووالم که نه، نو د مانځه څه وشو، مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو. صحابه ورته وي نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو، سر ته ورسېدو. وی ښه وی ماله اوبه راوړئ، ماله اوبه راکئ. نو صحابه وله په جام کې اوبه راوړي، کېدای شي تږی یي، ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي. اوبه یې وله راوړي دی به یې څکي. وی نه ماله په کوزه کې اوبه راکئ، ډېرې راکئ. چې په کوزه کې وله اوبه راوړي، عمر رضی الله تعالی عنه ما پاسه وایي زه اودس کومه،
زه اودس کوم. زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه. زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه ستا اودس پکې دومره تکلیف کوي. عمر رضی الله ته وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه، ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم، زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم، ته مې زوی زه دې پلار یم، ما ته دا مسله معلومه ده، ما ته مسله مه ښیه، خو راکړئ اوبه زه اودس کولی شم. اودس یې وکړو، وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي. زه مونځ کوم، زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی. د مونځ اهمیت وپېژنئ. ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی، د مونځ اهمیت وپېژنئ. وی ما ته تکیه کېدوئ زه مونځ کوم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه، په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی. عمر ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه، په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو. وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی، زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم، ما ته تکیه کېده وی زه مونځ کوم. عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو. چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله، هېڅ پروا نشته، ته به جوړ شي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی که تاسو ما له دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي، زه سمېدو واله نه یم، زه شهید کېږم، زه مرم، ما ته پته ده، خو دا تپوس رارنه کوم چې زه والی چا یم، چا ووالم دا راته ووایئ. صحابه ورته وی فیروز غلام والی، د مغیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی، ابو لؤلؤ باندې مشهور دی، هغه غلام والی. نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله، الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی. دا خبره وکړه وی الحمدلله، شکر دی چې د هغې انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي، ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی. نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي، قبلې ته مخ کوي، ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي، بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي، نو شکر دا دی چې کافر دی، مسلمان نه دی. صحابه ورته وی عمره فانسي کو. عمر ورته وی څنګه یې فانسي کوئ، زه ژوندی یم، زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ، قصاص ترې نه اخلئ، او که یې مړ شوم نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي او قصاص اخلي، خو فی الحال خو زه ژوندی یم، تاسو دغه څنګه وجنئ، الله په جیل کې دی وي. عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم، بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرم نه پاتې کېږم. نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله، وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه دا ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي. عایشې ته وایي ستا اجازت شته، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه، دا د هغې په کور کې دفن و. وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي، که ستا ورته اجازت وي. خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي، بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو. عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم، ستا اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، په ژړا شوه، وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و، ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یمه، دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و، خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکوم، زه دا فضیلت عمر ته ورکوم او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه، زما اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي. ګور امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره. چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو، پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو، زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کوي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې. عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو، خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه،
یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروستو زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کو. خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی دړه نه پرې خوشحاله نه وي خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترېنه اجازت غواړئ اجازت غواړئ. عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم وایي بچې چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز کړم ما په ځمکه سمله وه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سملو عمر خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په جړا شو. علي رضی الله تعالی عنه رالی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوسو کې زه به څه جواب ورکوم هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوسو کې نو زه به څه جواب ورکوم. عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروستو بل پیغمبر راتلی نو به عمر و زمانه وروستو بل پیغمبر راتلی به څوک عمر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي خو بیا هم عمر جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکوم کله چې روح ورکو وفات شو صحابه جنازه راواغسته رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار کټ کېښودو عبدالله ابن عمر را مخکې شو په جړا شو وی مور بیبي عایشې زما پلار راغله د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام ته ورته اجازت ورکوي او که نه ورکوي دا د عمر څخه وصیت و که نه وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله ابن عمر عایشې بیبي ته فرمایي مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې څه نستا ورته اجازت شته. عایشه بیبي په جړا شوه خپل څادر یې راواغسته د ځان نه یې تاو کړه سیټ ته لاړه وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کوي زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو. دا نننۍ ورځ چې دا ډېره درناکه ورځ ده 1 محرم دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه الله موږ هم مسلمانان یو کمزوري به یو الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غمي چې زه به الله له څه جواب ورکوم زما نه به د دې رعایت تپوس کېږي موږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه.